اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. څومره کتونکي چې ډېر زیاته مننه ملګرو نیک هیلې احترامات. راغلی منن د سعد ماشوم خواته د هغوی والد صاحب را سره هم په څنګ کې ناست دی اسماعیل او راغلی یم سعد چې دی نو ډېر په لاعلاج مرض باندې پروت دی چې د هغې نوم دی کینسر. د ده په دې ولي کې دانه ده او د دې علاج شروع دی چې د هغې هېڅ څه توان دوی نه لري، د هغې هېڅ هغې چې کوم قیمت دی په هغې کومه خرچه راځي نو هغه د اسماعیل به یې په وس کې نه ده. سعد چې دی دا د 12 کالو ماشوم دی او په ده باندې الله پاک داسې یو مرض کې ښودی دی چې هغې ته ویلی شي کینسر. یو غټه دانه ده په دې ولي کې دننه او دوی ته ډاکټر دا ویلي چې 3 میاشتو پورې به د دې علاج شروع وي او د 3 میاشتو نه پس به بیا له دې نه موږ د هډوکي راوباسو، د هغې هغه اپریشن چې هره څه طریقې هغه ډاکټر هغوی ته ویلي دي. د سعد او د سعد د پلار مطالبه دا ده چې دوی په دا کم کور دا کنډیشن چې تاسو وینئ نو دوی په دې کرایې په کور کې ناست دي، دا پردی کور دی، دا باغ ورسره ساتي. تاسو به دا وینئ چې یاره دا هم ښه سور سپین سړی دی، ښه ځوان دی، خو دا ځان چې دی نو د ملا په مرض باندې چې دی نو دا مبتلا دی. دی د ګلکارۍ کار کوي او کله چې د ګلکارۍ کار وکړي او د ده ملا کار پرېږدي نو بیا راشي په کور کې ورته کښېني. نو څه وخت د زوی سره په هسپتال کې یو چې د هسپتال نه بیا راشي نو هغه ګلکاري کوي، چې د ګلکارۍ کې ستړی شي بیا هغه خپلو پیسو ته چې کمې ګټلي هغې کې کښېني هغه خوري. نو د کور معیشت ډېر زیات خراب دی، حالات یې ډېر زیات خراب دي. د کرایې کور دی چې یو طرف ته د کرایې کور شي، بل طرف ته دغه شانتې لاعلاجه مرضونه شي، بل طرف ته خرچې شي. نن سبا هر سړی چې دی نو دا د خرچو نه خبر دی چې د خرچو څه حساب دی او خرچې کم حدونو ته رسېدلي دي. نن سبا چې دی نو یو تنخواخور سړی چې دی هغه جاړي چغې وهي چې یاره زه د کم ځای نه را پیدا کړم او د کم ځای نه یې وخورو، د کم ځای نه یې وڅکو، ځکه چې بیا په چا په کور کې دغه شانتې مریضان لا پیدا شي، دغه شانتې لاعلاجه مرضان وي. نو دا راته ووایه چې د هغوی به څه حال په خپل سوچ کولی شئ. کتونکي چې څومره هم یې د سعد نه به هم یو دوه ټکي تپوس کوو، د هغه د پلار نه به هم تپوس کوو او د هغه والد صاحب راته دا خبره وکړله چې ما 6 تولې سونه صرف د ده د علاج دپاره 6 تولې سونه خرڅه کړي. نن سبا 1,30,000 روپۍ د سونې ریټ دی. نو چې هغه په خپله ګلکاري کوي او د کرایې په کور کې ناست دی نو دغه هم ورکول دي. نو پته نه لګي چې هغه به د هغې به طریقه څنګه چې په کومه طریقه ورکوي. الله دې مددګار شي. صرف تاسو ملګرو نه مې دومره غوښتنه وه چې تاسو به د سعد سره خامخا ودرېږئ. د سعد د موبایل نمبر به تاسو ته د سکرین د پاسه ښکاري، دغه نمبر چې دی نو په دې باندې به تاسو د سعد د والد صاحب سره د اسماعیل بھائی سره به تاسو رابطه کوئ. څومره چې د نه کېدی شي د ده سره به ودرېږئ او د اخري سټیجه پورې به انشاءالله العزیز موږ سعد نه پرېږدو چې سعد الحمدلله په خپلو خپو نه وي ولاړ، د هغې پورې چې دی نو موږ به د سعد دغه نه پرېږدو، مرسته نه پرېږدو، د سعد سره به موږ خامخا ودرېږو. نو د اسماعیل بھائی نه به تپوس هم کوو ځکه چې هغوی ما ته وویل چې د 11 نه د 12 لک روپو پورې په ما باندې قرضه هم راوښتې ده او اوس د دې علاج چې دی نو دا هم داسې دی چې د دې ځای نه لاهور ته وړل، د لاهور نه واپس نو هغه تشه کرایه هم نشي برداشت کولی. نو د دوی غوښتنه دا ده چې زموږ سره دې برپور امداد وشي، هغه که په وطن دننه خلک دی که د وطن نه بهر خلک دی. زم چې کوم خلکو له الله مال دولت ورکړی او دا خلک په صحیح طریقې سره زکات ایستل او ادا کول شروع کړو، دغه شانتې مستحقو خلکو ته یې ورسېږي نو داسې خلک چې دی دا به چاته فریاد ونه کړي چې یاره زما ضرورت دی. خو الله پاک دې زموږ په حالاتو رحم وکړي. کم صاحب مال خلک دی نو ښه خلک پکې هم ډېر شته، داسې خلک پکې دي چې هغوی په خپل مال باندې ډېر زیات چې دی نو هغه ناسي او هغوی هغه زکاتونه هم په صحیح ټایم باندې نه ورکوي. که چېرې دا زکاتونه دا خیراتونه په صحیح ټایم باندې وتی نو داسې خلک چې نو هغه بیا یو ته او بل ته بیا سوال نه کولو. د سعد اواز چې دی دا ما تاسو ته کېښود او باقایا کم کتونکي کم لیدونکي خلک چې دی دا به باقایا دا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوئ او د سعد اواز به جوړېږي او د سعد زندګي چې دا زما او ستا په 2 روپو کې په 3 روپو کې په 100 روپو کې په 10 ریاله 20 ریاله کې نو انشاءالله العزیز زموږ به دا ایمان چې موږ به د سعد سره د اخري حده پورې ولاړ یو. اسماعیل بھائی نه به هم تپوس وکړو چې د خپل زوی په باره کې راته هغوی څه وایي او د هغوی څه غوښتنه ده او راشئ د هغوی نه به یې په خپله واورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس تاسو دا ووایئ چې تاسو د سعد په باره کې څه ویل غواړئ او د دې خلکو نه چې څه غوښتنې هغوی تاسو ویني نن او څه غوښتنې د دې خلکو نه په خپله وکړئ. زه نور هېڅ نه غواړم، خلک دغه غواړي، ځمکې غواړي او کورونه غواړي، بنګلې غواړي. زما صرف د خپل زوی زندګي پکار ده که د خپل زوی زندګي غواړم. او په تاسو باندې قرضه څونه ده؟ قرضه تقریبا 10-11 پورې 12 پورې رسېدلې. د 10-11-12 پورې په دې باندې قرضه ده. ساده سلام علیکم. په تیزه وایه. ساده تا ټول خلک ګوري دا ټایم په دنیا کې ټول خلک دې ګوري. دا راته ووایه چې ستا څه خوښ دي، څه د خلکو نه دې څه غوښتنه ده، څه غواړې د خلکو نه؟ زه نور هېڅ نه غواړم، زه خپل جوړېدل غواړم. خپل جوړېدل غواړې؟
جوړېدل څنګه غواړې چې خلک د سره امداد وکړي خاص د سعد وایي چې زما سره خلک امداد وکړي او زه په خپلو پښو وګرځم او دا علاج د مرض زمانې لرې شي د ټولو کتونکو نه مې دا یو اپیل دی چې د دې غریبه کورنۍ د اسماعیل بھائی د اواز او خاص کر د سعد ماشوم اواز چې دی نو دا جوړ شي په هر حالات کې چې هغه که د پیسو په حالاتو کې که هغه یو سړی راتلی شي دلته دا تالاش سره خواته یو کلی دی د دې کلي نه څه نوم دی دې ته کاڼو کلی وایي کاڼو کلی په د تالاش د بازار نه چې ته مرګري غاړې ته راوځي نو کاڼو کلی ورته وایي د دوی د موبایل نمبر چلیږي او تاسو دې سره رابطه کولی شئ په خپله راتلی شئ ولا ډېره به ښه په خپله ولا نه شئ راتلی نو د دوی به موبایل نمبر په دغه باندې چلیږي د خپل موبایل نمبر ورته ووایه 0345 24 040 16 بیا ورته ووایه 0345 24 040 16 دا د دوی د موبایل نمبر دی تاسو په سره په خپل هم رابطه کولی شئ او دا د کور حالات دي د دوی د کور د حالات هم کتلی شئ دا د کرایي کورونه دي د ټولو ملګرو نه دا یوه غوښتنه ده چې خامخا به ورسره ودرېږو او ساعت چې دی نو دا په خپلو پښو ودرېږي چې کله ساعت په خپلو پښو ودرېدو نو بیا به انشاءالله العزیز چې موږ ساعت له راځو هم به ورته مبارکي ورکوو چې ساعت دا دغه خلکو ستاسو سره هغه ستړي وي دا خلکو ستاسو سره هغه مددونه د خلکو هغه خیرات صدقاتو دا رنګ یې راوړو چې ته په خپلو پښو وګرځېدې انشاءالله چې خامخا به ودرېږو د کیمرامین شهاب سره خپل رور قاري صابر له ورکړي اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته